السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه سې، څنګه یې؟ جوړې په خیر یې؟ صحت یې ښه دی؟ ته د ویډیو لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه. نوم مې احسان الله صابر دی. د دغه پروژه بولې د دغه سیستم پروجیکټ منیجر په صفت باندې مې کار مخته یوړی. دغه کار مو سر ته سره ورسوی. 10 فامیلو دپاره مو د شان ور توزیع کړل. تقریبا 3 فامیلونه پاته دي. 100 فامیلو ته مې شان ور توزیع کړه. 9 فامیلو ته تسلیم شوي دي او 3 فامیله پاته دي. بیخي ښه خبره ده. نن اوس کومه ورځ ده؟ کوم تاریخ دی؟ څو بجې دي؟ اوس دا دی په کندهار کې 10 بجې دي تقریبا. د څلورمې میاشتې د اپریل 12مه ده. ښه بیخي ښه. سبا د خیره نو عمل 24 تاریخ دی. بیخي صحیح دی. سبا د خیره روژه شروع کېږي. نو سبا د خیر روژه شروع کېږي. نن یکشنبه ده، نن دوشنبه ده، په سې شنبې روژې اوله ده. بیخي ښه خبره ده. څنګه و دا پروسه؟ څنګه و ستاسې په نظر دا پروسه څنګه مخته ولاړه؟ پروسه خو نو ماشاءالله په ډېر شفاف ډول سره مخته ولاړله. دغه زموږ د کندهار ټیم چې دی، دا زموږ دوستانو ملګري چې دی، نو دغه په ډېر شفاف ډول سره دا کار مخته یوړي. اول د واره مو هغه کوټیشنان یا هغه په پښتو کې جګړه پاڼې ورته وایي، هغه مو جوړې کړلې. دوکاندارانو ته ولاړو، د دوکاندارانو څخه مو نرخونه واخیستل. کښته نرخ مو انتخاب کړي، ښه کوالټي شان مو، ښه کیفیت شان مو انتخاب کړله. هغه شان مو سره د 100 فامیلو دپاره راټول کړل. تقریبا چې د 100 چې د یوه نفر پیکیج $100 کېږي، تقریبا 2250 افغانۍ په ارزښت د یوه نفر دپاره پیکیج رانیوي او 400 افغانۍ مو نغدي ورته ورکړلې. ښه. دا د فامیلو په انتخاب کې یا دغه کورنۍ چې تاسې انتخابولې، د دغه په باره کې یو څه خبرې راته وکړه. تاسې څنګه دا انتخاب وکړئ؟ نو موږ ټول دوستان مشوره دلته په دا ملګري دا ټیم مشوره سره وکړله چې څنګه کولی شو چې داسې مستحق کسان پیدا کړو چې د دغه خوراکي شانو وړې. نو دلته بیا ځینې مهاجر دي چې د ارغنداو څخه د جنګو څخه راغلي دي. د دې په کندهار کې په ځینو کورو کې اړول دي، یا په شهر صفا، په دامان او په زابل کې ځینې خلک دي چې مهاجر راغلي دي کندهار ته، یا اوس هم کورونه اورې دي. نو دوی موږ انتخاب کړي دي. هر چاته 15-16 فامیل ور معلومه، خپل د وس مطابق خپل فامیلونه انتخاب کړي دي او هغه ته موږ داسې رسمي کارډونه جوړ کړي دي. هغه کارډونه مو ټاپه کړي دي، هغه کارډونه مو خلکو ته ورکړي دي. نن تاریخ پورته انتخاب کړي وو، خپل د تاریخ مطابق راغله، خپل شان یې تسلیم کړل. ښه. نو تاسې ولا دا پروسه خورا چابک مخته ولاړه. تا 9 فامیلو ته مو ور توزیع کړي دي، ګر سره 3 فامیله پاته دي. 9 فامیلو ته مو ورته توزیع کړي دي. تقریبا سهار پر برای د شپې مو دا شان دلته راوړله. شان مو راورسول. سهار وختي مو شان کوټې کړله. بیا سهار د 8 بجو څخه دا پروسه شروع وه. اوس نو تقریبا دا د 10 بجې دي. تقریبا چې دا ټولې پروسې 2 ساعته وخت ونیوی. د پروسې په جریان کې خو به تاسو ته کوم مشکل نه وي پیدا شوی؟ کوم رش خو به نه درباندې؟ انشاءالله مشکل نه دی پیدا شوی. کوم کارټونه چې وه د هغه کارټون مطابق خلک را روان دي. انشاءالله چا مشکل نه دی جوړ کړی. خلک ډېر خوشحاله ولاړل، ډېر دعاګانې کولې. الله پاک دې هغه ټولو دوستانو ملګري چې په دې بخش کې همکاري کړې ده، خیرات یې کړ دي، الله دې د دوی دعاوې، الله دې دوی ته جزای خیر په دنیا او آخرت کې ورکړي. امین کې دغه ستاسې د کار او د زحمت د برکته دا شی امکان پیدا کوي. که نه دا د پیسو راټولول یې سخت کار نه دی. اصلي کار هغه دی چې دا تاسې کړی دی. دغه دوستان چې اورې در سره دي، دغه د خپله دا ټوله پروسه چې د تر مخه نصر جان ویل تقریبا 3 هفتې در مخه شروع سوله. دا پروسه چې شروع سوله تر دغه ځای پورې چې تاسې راورسوله، دا شان تاسې ته ټوله هره ورځ در معلوم وه چې څنګه مخته ځې، جریان کې واست، دا پروسس یې سره کم و؟ نو دا پروسه چې اول د واره شروع سوه چې تاسو موږ ته وویله چې موږ د $10,000 په ارزښت باندې مبلغ نغدي پیسې لرو. نو دغه په ارزښت باندې د 100 فامیلو دپاره شان ورانیسه. بیا نو موږ دا شان لیست کړله. هغه شان مو په بازار کې قیمت کړله. هغه قیمتونه حد اقل قیمتونه مو انتخاب کړه چې ښه کیفیت جنس مو رانیوئ. تقریبا 3 هفتې ونیولې. د دغه ټیم برکت چې تاسې یې وینئ، دا زموږ ټیم دی، دا دی اوس هم ولاړ دی. د دې زحمت برکت چې دا شان مو دا د خلکو ته توزیع کړل. بس خدای دې برکتونه پر تا باندې، ستاسې پر ټیم باندې، پر ټولو دوستانو باندې چې ستا سره کومک کړی دی.
او دا زموږ خبره پر مځکه وانه چوله، ټوله سره یو ځای واست او دا کار مو په ډېره ښه توګه تر دې بالا هېڅ ښه نه سوای کېدلی چې زه په خپله ورې وای تر دې مې بالا ښه نه سوای کولی. زه په تاسې باندې نه یوازې چې په خوشحاله یم، په تا باندې افتخار کوم، ستاسې په دوستانو، په دا ملګري چې در سره په دې ټولو باندې افتخار کوم. زما د خوا څخه ټولو ته د زړه د کومې مبارکي ووایه. الله پاک مو د دغه خیرات په برکتو کې شامل ولره او خدای دې وکړي چې هغسې چې د دا خلکو نیت و چې دا پیسې یې درکړي دي هغسې صحیح ورسېدلي دي او زه پر تاسې باندې 100% یقین لرم چې دغه کار مو ډېر منظم کړی دی او سم مو مخته رسولی دی. بس خدای مو خوشحاله لره. ډېر خوشحاله شولم چې ستاسې سره مو خبرې وکړلې. که تاسې د دغه افغانانو چې د لې په خارج کې دي د هغو دپاره کوم څه ویل لرئ، بس کمره ستا په اختیار کې ده. ډیره مننه، ژوندی اوسې. اول دې الله پاک تا ته خیر و برکت درکړي چې دا پروسه دې را شروع کړله. دویم دې دا زموږ ټیم ته الله پاک خیر و برکت ورکړي او هغه دوستان ته دې الله پاک خیر و برکت ورکړي. جزا او خیر دې الله پاک په دنیا او آخرت کې ورکړي. بس دا خو ډیر د خیر کار دی. دا مظلوم ولس دی، دا مظلوم ملت دی چې د دوی دپاره دونه غمخواري کوي، په هغه جلا وطن کې ناست او د دوی غم ورسره دی. خدای پاک دې ستاسو عوضونه په ټول افغانانو ته نور کړي. ستاسو عوضونه چې ستاسو غم الله پاک ټول افغانانو ته نور. بله ان شاء الله مستحق کسان ته رسېدلي دي. احمد کوي داسې انسانان ته رسېدلي چې هغه د ماښام د نه لري. بس خدای دې وکړي. زه به پوهېږم چې تاسې هغه فامیلونه انتخاب کړي دي چې هغه د رښتیا دغه ته ضرورت درلود. احمد کوي زه ستا ته یو سرپرسته خاندان سرپرستي پر غاړه لري. دا کوچنی بیخي صحیح خبره. احمد کوي زه به یوه وارې دا کوچنی تا ته تشریح کړم. دا کوچنی یتیم دی، د ګرده مکمل فامیل سرپرست دی. دی راغلی دی، د خپل دی بل مشر نه لري، پلار یې شهید شوی دی، نو د خپل ټول کورنۍ سرپرست دی وي. دا کمره ور واړوه چې د ده سره خبرې وکړم. سلام علیکم ګرانه، څنګه یې؟ نوم دې څه شی دی؟ حضرت لا ښه، د چا زوی یې؟ د هیڅ وکړ. ښه، ته څنګه دا کارډ یې تا ته څه وخت درکوي؟ نه ما ته نن سهار راکړي. ښه، څنګه چا درکوي په دا ګروپ کې؟ چا دا کارډ درکوي تا ته؟ ضیاءالرحمن درکړی دی. په دا د ډوډۍ شیان چې تاسې ته درکوي، دا چې درکړي دي دا ستاسې بسېږي په کور کې؟ څه شی درکړي دي؟ ورجې، وړه، ښه، بوره، غوړي، ښه، صابون، چای، لوبیا، نخود. ښه، دغه ټول شیان مو په کار و په کور کې؟ مالګه. ښه، نو دا بیا څنګه تر کوره پورې وړې ته؟ اوس په زرنج کې وړم. ښه، د هغه د زرنج مصرف یې ورکړی دی؟ د زرنج پیسې ورکړي دي؟ 400 افغانۍ راکړي دي. ښه، هغه زرنج ته ورکوي چې ستاسې تر کوره پورې یوسي؟ بس خوشحاله اوسې زویه، همیشه دغسې خوشحاله اوسې. خدای دې وکړي چې په دغه روژې په میاشت کې ستا او ستا په فامیل یو ګوله ډوډۍ. بس خوشحاله اوسې، خوشحاله اوسې. د خدای په امان، د خدای په امان. ډېره مننه احسان الله جانه. زه به پوهېږم دا خلک ډېر د خوارۍ دي، ډېر ژوند ورته سخت دی، ډېر ورته مشکله ده. دغه د دوی دپاره یو لوی غنیمت دی چې د غوندو رسېږي او ستاسې د کار او د زحمت د برکت. ډیره مننه، ژوندی اوسې. بس خوشحاله شولم چې ستا سره مې خبرې وکړلې. بیا به وروسته موږ تاسې خبرې سره کوو انشاءالله. سید ډیره مننه احمد کوي. د خدای په امان.